زما نوم ملنګ جان شابیوال دی او په کال 1909 اتیایم کې په زیږېدلی یم په کوواټ کې او تر دویم ټولګي مې د تحصیل د کوواټ په مکه ښوونځي کې درس ویلی دی زده کړې مې کړي دي. هغه عمر کې ما مطالعه د مطالعه لمن مې پرې نه ښوده او د پښتو مطالعه سره سره مې د اردو انګریزي او فارسي هم جاری وساتله. نږدې 2000 کال کې ما د ادب میدان کې په عملي توګه باندې قدم کېښودو او په شاعري او لیکوالي ته مو مخه کړه. ما د ایوب صابر نقدي بوډۍ ټال نقدي حیات هغه وژغورل. هغې وروسته ما خپله مجموعه پارېدل احساس چاپ کړو. د ډېر وخت نه دا پرته وه ما سره. د بریالي صاحب دا یو غټ کتاب چاپ کړی دی د دستار سړی، دا هم زما تالیف دی. ما ناچاپ اثر انتقاد میزان یو کتاب ما والا پروت دی او تبصرې او ازالې ما کتاب پروت دی. ما تاریخي کتابونه پراته دي چې هغه زه نشم چاپ کولی. هغه ولې چې ما سره د هغې بودیجه نشته چې زه هغه چاپ کړم. په دې لنډ تنګ وخت کې سبا 8 بجې د کوره رشکه وباسم تر 1 او 2 بجو پورې مزدوري وکړم. هغې نه وروسته کور ته لمونځ وکړم، کور ته راشم، ډوډۍ وخورم، نو 4 بجې بیا وځم، نو ماسخوتن 8-9 بجې بیا کور ته راشم. نو چې بیا کور ته راشم نو بیا چې مونځ ډوډۍ نه فارغ شم، بیا چې کوم کمپوز را سره وي یا مطالعه وي نو بیا کمپیوټر ولګوم، بیا کښېنم تر شپې 12 پورې، کله کله 1 بجې پورې مطالعه او کمپوزینګ وکړم. دې کې د ملګرو ټایم هم شامل دی. کله کله چې بیا زه د کاره وځم او زړه مې وي چې د کوم ملګري سره ملاوېدل یا هغه ته لیوالتیا لرم لیدلو ته، نو بیا زه ملګري ته ورشم چې چېرته وي، هغه چې څوک هم وي. ملګري ډېر لرم الحمدلله. نو زه بیا هغه ملګرو ته هغه ځایونو ته ورشم، هغو سره کښېنم. کاغل ته بیا زه لاړم د ملګرو سره، نو بیا مزدوري بیا ختمه ده، بیا پاتې وي. ما نه ملګري هر وخت چې زه د ملګرو سره مخ شم نو هغوی اکثره دا غوښتنه کوي چې د وړاندې نه ما یو شعر هغوی ما ته متکلم کړي چې وایي چې ما مخاطب کړي، ما ته وایي چې اول به جنګ بیا به خبره کېږي، حساب به ټول زمونږ د سره کېږي، زه د ناکامه په تا ډزې وکړم، ډزې اول ستا د سنګره کېږي، او ازادي چا په سوال ګټلې نه ده، ګټه په توره او په زغره کېږي. تل دې زما دښمن ته لار ورکړې، داسې له تا ولې خیبره کېږي،